بسم الله الرحمن الرحیم حمید و مصلی. محترمینو، یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې دلته په ایران کې د لوټي نسته، د نور داسې شیان نه وي، نو خالي په اوبو باندې استنجا کول. فتاوی حقانیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 591 هغه دا وایي چې د لوټي یا په داسې شي سره اول صفایي وکړي، بیا دغه ثبات کې اوبه استعمال کړي، دا مستحب دي. او کچېرې صرف په اوبو باندې اکتفا وکړي دا هم جایز دی، لیکن د دې خیال ساتل ضروري دی چې د اوبو د استعمالېدو څخه د مخه دغه چې د بولو کومې قطرې دي دا بندې سي. کچېرې هغه نه یې بندې سوي نو بیا د کپړو د ناپاکېدو اندېښه ده. نو بعضې کسان دی چې هغه چې سم اودس نه کړي وچ یا استبرا نه وکړي، یا ټخۍ نه وکړي، یا لږ ونه ګرځي، یا لږ دغه نه سي، نو اودس یې نه وچېږي. یا داسې د بورې د لاندې څخه پر دارک باندې ګوته راکشول چې دارک خالي سي، یعنې دا اطمینان به ته ځان ته حاصلوې چې بولې بندې سوې، نو بیا د هغه دپاره په اوبو باندې صرف اوبو باندې استنجا وهل هم صحیح دی. رد مختار الدور مختار فصل فی الاستنجاء جلد نمبر اول صفحه نمبر 390. دغه رنګه کبیری حلبی کبیر آداب الوضوء جلد نمبر اول صفحه نمبر 28 ومثل فی الهندیه الفصل الثالث فی الاستنجاء جلد نمبر اول صفحه نمبر 50.